د مدرسې ځوانان هغه ځوانان به پرتله کړو د نن زمانې له ځوانانو سره. الله جل وعلا په قرآن عظیم شان کې فرمایي: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هغه اولني مؤمنان، هغه مخکې مؤمنان الله جل وعلا وایي. دوستانو مسلمانانو ورونو، مختصرې څو قرآني خبرې دي. د قرآن په آینه کې به یو ځل وګورو، خپله ځواني به مقایسه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې له ځوانانو سره. الله وایي هغه وړومبني اولني صحابه چې په مهاجرینو او انصارو کې ول، اول الذين هغه کسان اتبعوهم باحسان چې دوی په قدم باندې قدم کېښودل. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله په قرآن کې د صحابه او له ځوانانو نه د خپلې رضا اعلان کوي. ولې؟ وروسته یې خپله خالق جل وعلا موږ تاسو ته کوي. الله جل وعلا وایي: وړومبني ځوانان مسلمانان چې په رسول الله اول ځل ایمان راوړل، ځکه هغوی په ایمان کې اول ول، هغوی په جنت کې داخلېدلو تم اول وي، هغوی په رسول الله باندې د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله په ویلو کې اول ول، او د دوی قدمونه به له ټولو مسلمانانو د جنت په اول قدم به د دوی د صحابه وو. په دې آیت کې ځوانانو مسلمانانو وروڼو الله جل وعلا یو عجیبه خبره موږ تاسو ته کوي. داسې په حاضر مجلس کې مسافر له ډېرو زیانو نه راغلي دي، کور ودانۍ کوي. الله جل وعلا د دوی سعادت د دارین نصیب کړي. او داسې د المؤمن دارالحفاظ مدرسه ده په دنیا کې، دوی خو بلد دي الحمدلله. الله دې دا مدرسه همیشه سرلوړې او عزتمنه او قدرمنه ولري. الله جل وعلا وایي: ای ځوانانو، ای مسلمانانو، که چیرې وایي تاسې د صحابهو په قدم باندې قدم کېښودل، الله وایي بیا زه درنه راضي یم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله جل وعلا ولې د رضا اعلان په قرآن کې له دې صحابهو مسلمانانو نه کړی و، ځکه دوی حقیقي بندګي دي الله جل وعلا کړی و. دوی په حقیقت کې خپل خالق جل وعلا دین او شریعت پیژندلی. رب العزت جل وعلا ورته وایي: رضي الله عنهم، زه له دوی نه راضي یم، ما دوی په بندګي قبول کړي دي او دوی له ما نه راضي دي. ځکه راضي دي چې دوی د ما دین ته د حق سترګه بندي کوي، د ما په دین باندې راضي دي چې دوی له ما نه راضي دي. رب العزت جل وعلا وایي: و ای مؤمنانو مسلمانانو، د تاسو دپاره الله جل وعلا زیری درته لري. ای په نړۍ کې مسافرو، ای مسلمانه، ای د رسول الله امتي، همدا زیری الله درته لري. والذین اتبعوهم باحسان، چا چې د صحابهو په قدم قدم کېښودل، چا چې د صحابهو په فکر باندې خدای وپېژندل، چا چې د صحابهو په قدم باندې لکه څنګه چې دوی محمد رسول الله پېژندلی و، که دغسې قدم واخیستل د شریعت دپاره او د دین او د پیغمبر دپاره، الله وایي له دغو مسلمانانو مه زه راضي یم، تنها له صحابهو وایي نه یم راضي. خو د دې دپاره څه کول پکار دي؟ الله وایي چا چې قدم د صحابهو په قدم باندې کېښود، چا چې د صحابهو په رقم په شریعت باندې عمل وکړ. وبل ځای کې الله جل وعلا فرمایي: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
که وایي تاسې داسې ایمان راوړل الله وایي لکه صحابه اوسې راوړل بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تاسې به هدایت پیدا کړئ تاسې به په هدایت باندې روان شئ ځوانانو ورونو په دې آیات کې خو الله جل وعلا له صحابهو نه خپله رضا وښودله چې زه د ما د پیغمبر د ما د حبیب له صحابهو زه راضي یم او دوی له ما نه راضي وای موږ تاسو به د صحابهو په دې قدم باندې ځو د الله رضا غواړو دا لاسونه داسې یارې پورته کړي ټول د الله جل وعلا رضا غواړو د الله په دین که نه راضي یو نو اوس به په دین باندې عمل څنګه کوو لکه چا چې کړی و لکه صحابه وسې کړی کله چې عمل داسې سول لکه د صحابه و رب العزت جل وعلا وایي زه له دغه ټولو مؤمنانو رضي الله عنهم ورضوا عنه قدرمندو ځوانانو داسې ټول ځوانان یاست دا بعضې مسیران هم په ځوانانو کې بې حساب الله جل وعلا یو بل ځای کې موږ او تاسو ته وایي یو څو د صحابهو مختصر واقعات چونکې په میډیا کې مسلمانان هم ګوري مسلمانان هم شته الله جل وعلا وایي محمد رسول الله الله جل وعلا د صحابهو صفت په قرآن کې کوي الله اکبر لا اله الا الله د چا صفت د محمد صاحب په قرآن کې کوي د صحابهو صفت په قرآن کې کوي اول سری د عقیدې صفت کوي په قرآن کې اول سری د عقیدې صفت کوي بیا الله جل وعلا د دوی د عبادت صفت کوي بیا الله جل وعلا د دوی د عمل صفت کوي بیا الله جل وعلا موږ تاسو ته پسې وایي چې ما د دوی صفت په تورات او په انجیل کې هم کړې وه الله جل وعلا وایي محمد رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما رسول الله والذين معه هذا مؤمنان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم دوی سخت دریځ وو له کفارو سره رحماء بينهم او په خپل منځ کې په یو بل باندې مهربانه له مؤمنانو سره به یې مینه له مسلمانانو سره به محبت په خپل منځ کې الفت او د الله د دین له دښمنانو سره به سخت دریځ وای څه شی به دا اول الله جل وعلا د دوی د عقیدې صفت وکړي د نن زمانې ځوانان د نن زمانې د رسول الله امتیان چې په غرب کې یو پیشن راوځي د اول سر شکل په هغه غربي پیشن باندې جوړ کړی ځکه عقیده مهمه ده ای مؤمنه مسلمانه الله جل وعلا وایي رحماء بینهم په خپل منځ کې مهربانه له یو بل سره د یو بل عزت او قدر کول له یو بل سره د رب جل وعلا په خاطر باندې محبت کول نن د موږ ځوانان داسې جوړ سوي دي متاسفانه اله العالمین موږ ته هدایت را نصیب کړه اله العالمین موږ د قرآن هدایت درنه غواړو د قرآن هدایت مو نصیب کړه نن د موږ ځوانان په کفارو باندې فخر کوي الله اکبر لا اله الا الله نن د ما د ځوان شکل د غربیانو په شکل باندې جوړ ده نن د ما د ځوان شکل د دې لباس د دنیا ست ولاړه د غربیانو په شکل باندې جوړ ده او فخر ور باندې کې ور باندې وایي حالانکه د مؤمن مسلمان شان دا ده چې دی د هغه قائد صلی الله علیه وسلم د هغه رهبر او د هغه امیر صلی الله علیه وسلم چې الله په قرآن کې وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه بما په پیغمبر کې ښه نمونه ده الله وایي ښه نمونه پېژنئ ځوانانو ښه نمونه دا ده کله چې یو کمپنۍ یو شی جوړ کړي د هغه شي دپاره دا نمونه ډېره ښه جوړوي چې مسلمانانو ته ووایي خلقو ته ووایي چې ما دا شی ډېر ښه جوړ کړی ده
یا الله جل وعلا خپل حبیب صلی الله علیه وسلم راته کوي چې اے مسلمانه د ما په پیغمبر کې د تا دپاره په لباس کې ښه نمونه ده، د تاسو دپاره په مجلسونو کې ښه نمونه ده، د تاسو دپاره په ناسته ولاړه کې، په شکل کې، په اخلاقو کې، په انسانیت او په دین کې دا د تاسو دپاره د ما پیغمبر ښه نمونه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه نمونه باندې نن شرمېږي د نن زمانې ځوانان ورونو خفه کېږو به نه. د الله قرآن به د قرآن په خوښه بیانوو، د چا خفګان ته ضرورت نه لرو. خو انشاءالله دا مو ایمان و باور داسې مؤمنان به د الله د کتاب په اورېدلو نه خفه کېږي، د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په احادیثو اورېدلو بې زړونه خوشحاله کېږي. نن چې په نړۍ کې د غربیانو یو نمونه سټایل راوځي، زموږ ځوانان ورته وایي دا ډېر ښکلی سټایل دی. الله درته وایي سټایل دی، د چا بهترین سټایل ده؟ داسې ویده راته ناست یم جن محمد صاحب، دا د میډیا په ځوانانو به غږ وکړو، تاسې جواب راکړئ سټایل د چا ښه سټایل ده؟ الله په قرآن کې د محمد رسول الله سټایل ښودلی ده. نن د ما ځوان د محمد رسول الله په سټایل شرمېږي. رب هدایت درنه غواړو. اول صفت الله د چا وکړل؟ د صحابهو د عقیدې یې وکړل، چې د صحابهو عقیده څه شی وه؟ له یو بل سره مینه کول. موږ تاسو یې لرو؟ زه خو چې د تا د نظر مخالف شم او ته د ما د نظر مخالف شي، د اسلام له دایرې نه یو بل باسو. له تا سره چې زه فکري خلاف ولرم او ته له ما سره یې ولرې، یو بل د اسلام له دایرې نه باسو. الله اکبر. لیکن دماغ ته عرب څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. مفسرین وایي دا د واصبروا لفظ الله جل وعلا ولې له دې نه وروسته ذکر کړل چې ولا تنازعوا، له یو بل سره به جګړې نه کوئ، له یو بل سره به اختلاف نه کوئ. بیا صحابهو ته الله وایي که تاسې له یو بل سره په بعضې شیانو دنیوي شیانو کې اختلاف درلودل، هغه د دین مصلحت ته به ګورئ. واصبروا، ته به دې په خپل شخصي فکر باندې صبر. او قدرمنو مسلمانانو ورونو، الله وایي اشداء علی الکفار، سختریزه به له چا سره؟ له چا سره؟ رحماء بینهم، په خپل منځ کې به څه شي؟ دا صفت په موږ تاسو کې شته؟ په ایمان وایاست دا صفت په موږ تاسو کې شته؟ خوا به نه بدلو. قرآن چې څه وایي هغه به وایي. الله وایي رحماء بینهم، موږ عکس رحماء مع الكفار أشداء مع المسلمين، يا أشداء بيننا عكس. أول لعقيدة صفة رب العزة جل وعلا نشا وكرر لصحابه لعقيدة صفة وكرر. يا مؤمنة مسلمانة عقيدة بنياد ده، والله الذي لا إله إلا هو، عقيدة لا سور النور شفورس بعبادة ريداد الله تغير مقبول. عقیده مهمه ده ای مؤمنه مسلمانه، دی عقیده خیال دی وساته. ای مؤمنه مسلمانه دی عقیده خیال دی وساته. نن دی تا په عقیده باندې د سیکولرانو، د کلیسا د مزدورانو، د غرب د غلامانو، د ګوډاګیانو د تا په عقیده باندې تعرض ده، د تا په فرهنګ باندې تعرض ده، د تا په ارزښتونو باندې، د تا په علماو باندې چې د تا د علماو قدر کله په جامعه کې کم شول، نور به بیا د کلیسا مزدورانو خپل اهدافو ته رسېږي. ای مؤمنه مسلمانه عقیده دې وساته. په زنده‌باد او مرده‌باد باندې ایمان مه خرابوه، په زنده‌باد او په شخص پرستي باندې مو ایمانونه مه خرابوئ، چې بیا خدای ناخواسته اعمال به کوئ په در بدر نه خوشي. الله جل وعلا وایي د ما د پیغمبر صحابه دا څه شی وو؟ تاسو یې د دوی د عقیدې صفت واورېدئ. په دغه ځای کې یوه واقعه د صحابه و درته بیانوم، خوښه مو ده.
یو مختصره واقعه درته بیانوم. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام محبت له خپل امت سره، د رسول الله د صحابه او محبت له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، د موږ تاسو محبت تراسه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یوه غزا کې صفونه د غزا لپاره تیارول. یو صحابي ده دا له صفه چې یو څه دي باندې راوتلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل لږ ورته وکړل تأخر یا فلان لږ شاته شه. هغه وانه اورېدل، بل ځل یې ورته ویل، بیا یې وانه اورېدل، بل ځل یې ورته ویل، بیا یې وانه اورېدل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورغی، لکڼه یې راواخیسته، په نس باندې داسې اشاره ورکړه چې تأخر یا فلان، خپل بیت باندې. هغه صحابي ورته وایي اوجعتني یا رسول الله، خوږ دې کړلم ای د الله رسول. الله اکبر، لا اله الا الله. اوجعتني يا رسول الله.